بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو، نن زه د رزق د فراخۍ، د غریبۍ د ختمېدو، د مال دولت د حاصلولو، د تنګ دستۍ د بل ته د لاس نیولو نه د خلاصۍ دپاره یو ډېر ناشنا وظیفه ښیمه چې دا د الله رب العزت د پاک نوم الرزاق د هغې ختم دی. زه به انشاءالله په مختلف ویډیوګانو کې تاسو ته مختلف ختمونه خیم، خو تاسو ته دا پکار دي چې زما ویډیو حرف به حرف په طریقه باندې چې څنګه طریقه ته وخیم، ځکه چې یو نوم د الله رب العزت هره وظیفه په خپل ټایم کې په خپل تعداد سره په خپل طریقه ویلی کېږي. بعضې وخت کې دوستان وایي چې موږ وظایف کوو خو موږ ته اثرات پته نه لګېږي. نو زه تاسو ته د الرزاق نن وظیفه خیمه او انشاءالله العزیز 4-5 طریقې درته خیم چې د هر چا کومه طریقه چاته اسانه وای هغه کوئ. دا زمونږ ایمان دی، موږ په الله باندې ایمان راوړی دی او د الله د نوم ختم کوو نو الله به زمونږ خامخا هغه مسلې چې دی دا به الله حل کوي. په دنیا کې د ټولو نه اوله غټه مسله چې کومه ده د انسان دپاره هغه د غریبي ده، پیسه ده، دولت دی. نو د دې د دولت حاصلولو دپاره به موږ څنګه طریقه استعمالو او دا وظایف به په څه طریقه باندې کوو. دوستانو، الرزاق د دې معنا ده لوی رزق ورکوونکی یا ډیر لوی روزي والا ورکول والا. طریقې اولنۍ دا ده که څوک د سحر لمونځ نه مخکې د خپل کور په 4 وانو ګوټونو کې لس ځل یا رزاق یا رزاق دا وایي او دمه یې 4 وانه ګوټونو کې دا ووایي او ګوټونه پې دم کړي، انشاءالله العزیز الله رب العزت با په د باندې د رزق دروازې کولاو کی. بیماری، مفلسی، غریبی دا به دې کور ته چرته نه راځي. او دا به څنګه طریقه کوي؟ دا عمل به د قبلې طرف نه چې قبلې طرف ته مخ کی نو د ښي طرف ګوټ نه به دا شروع کوي. 4 ګوټونه دي، په هر ګوټ کې به 10 ځل وایي او دا به دم کی. دغه رنګې که چرته د سحر د فرضو او د سنتو په منځ کې دا روزانه 550 مرتبه 500 ځل 550 ځل دا وایي، انشاءالله العزیز الله رب العزت به د دنیا دولت ولا بېشمېره ورکوي. زنانې د خپل خاوندانو لپاره هم کولی شي او خاوندان چې کوم دي کوم چې کاروبار کوي هغې هم کولی شي. دغه رنګې که چېرته څوک د ماخوستن لمونځ نه پاس خپل سر تور کی او داسې دا وظیفه ووایي چې یا رزاق ترزق من تشاء یا رزاق. مخکې م ته 11 ځل درود شریف او وروسته م ته 11 ځل درود شریف او یو 40 ورځو پورې دا ووایي. الله رب العزت به په ده باندې د رزق د دروازې داسې کولاو کی چې دا به حیران چې زما دا رزق دا پیسه دا دولت ماله د کوم ځای نه را روان دی. بله طریقه هم شته، 500 او 45 ځل ویل چې روزانه تا ته هر ټایم کې ټایم میلاو شو. دا که چېرته وایي د سره رزق پراخیږي او چېرته به یو خو بدایي چې دا وظایف تاسو کول په زندګۍ کې به تاسو ته لکه د مال او د دولت کمی به تاسو ته نه راځي. دغه رنګې د هر لمونځ نه پس که چېرته دا چا معمول جوړ کو هر لمونځ نه پس دا 7 ځل وایي نو الله رب العزت به دې باندې به د غیب نه به روزې بندوبست د ده کوي. او که چېرته د چا سره څه کار وي، څه حاجت وي او هغه بعضې وخت کې انسانان راځي که نه، نو بعضې وخت کې د چا ته حاجت پیښ شي او کار ورته پیښ شي او دا و چې زما دا حاجت دا سړی پوره کړي، نو د هغې مخې ته که چېرته هغه ولاړ وي او دا د ځان سره 11 ځل یا رزاق یا رزاق یا رزاق 11 ځل ووایي، انشاءالله العزیز الله رب العزت به د دغه سړي نه چې د څه حاجت هغه حاجت به الله پوره کړي. او که چېرته څوک په خپله قیدي وي یا د چا څوک قیدي وي، رشته دار، خپل خپلوان، خاوند، رور، زوی، هر څوک چې وي، نو هغې دپاره چې روزانه یا رزاق ووایي نو انشاءالله العزیز د هغه ته به د قید نه خلاصۍ میلاو شي، ازادي به ورته میلاو شي. او که چېرته څوک یو بیمار د خپل صحت دپاره وایي الله به ولا شفا ورکړي. نو د الله په نومونو کې ډېر زیات برکات دي او دا د خپل ژوند حصه وګرځوئ، انشاءالله العزیز هیڅ قسم مشکلات به تاسو ته مخکې نه راځي.